دا معراج ولې وشو الله ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسمانونو ته اوخته نو دا غي باندې بلګه خبره وکړو او ان شاء الله را روانو پروګرامونو کې کستاسو خوخی نو ان شاء الله یو پروګرام دو په دې نور مکو چې خلکو ته پورا د معراج د شپه ښکارا شي او واضح شي چې یاره دې کې څه شوي دي او څه نه دي شوي. خو انبیا چې دي نو ټول د الله محبوبین دي. د آدم علیه السلام نه واخله پیغمبر علیه السلام عیسی علیه السلام پورې دا ټول پیغمبران دا د الله برگزیده بندگان او د الله خوښ بندگانو. خو زموږ د دنیا دا قانون دی او دا بعضی سیزونه غیر اختیاري تور وي. الله پاک د انسانانو کې پلار دی بچی دی ګڼ نو پاغه بچو کې یو کس چې وینو هغه پلار ته ډیر خوږي مور ته ډیر زیات نیازبینی او خوږي حالانکه بچی قټول دي خو هغه یو ډیر خوږي هغه سره ډیر مینه کوي دا هغه مینه دی یو سره هغه غیر اختیاري وي دا په اختیار کې نه ده بچ حقوق ټول ته ور کوي خدا چې هغه یو د یعقوب علیه السلام 12 زامنو خو پاغه 12 کې یوسف علیه السلام سره هغه غیر اختیاري مینه و. د پیغمبر علیه السلام بیبیانی هغه چې دینو ډېر وی اولس بیبیانی وی خو لیکن زیاته مینه هغه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره و. پیغمبر علیه السلام خپل فرمایل چې دا زما په اختیار کې نه ده الله زما ځل کې دا مینه چولې ده حقوق ټول برابر دي. د قرنګ انبیام ټول چې دینو د الله برگزیده بندگان دي خو پیغمبر علیه السلام هغه مرتبه او چته ور کړی ده هغه سره مینه ډیره ده. یو نبی هغه معراج ته نه دی غوښته یو پیغمبر علیه السلام او غوښته دا الله په اختیار کې دا الله وکړه دغه سي خو ولی او غوښته. ګوره په قریشو کې ډیر خاندانونو او بنو هاشم چې دینو دا د پیغمبر علیه السلام خپل خاندان دي نو قریشو کې ډېرې قبیلې وي ډېر خاندانونه او ټول د پیغمبر علیه السلام مخالفو په ابتدا کې دشمنان یو هغې کې یو دوه درې حادثې هغوی ته داسې پیښې شوې چې هغوی د پیغمبر علیه السلام خلاف د قتل کوشش شروع کړه چې دا سړی ختم کړو د مخې نه یې خوا کړو او بس نور د هغوی نه صبر نه کېده. یو خدا واقع شو چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو او حضرت حمزه سردارو د قوم یو مشر او بهادر انسانو د پیغمبر علیه السلام تر دی په دې باندې ټول قریش ته یو دچکا ورسېده چې هو دا څه چلو دا خو هغه مضبوط شو په د باندې او سمدستی چې دینو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو بهادر انسان هغه مسلمان شو نو دویمه دچکا وته ور رسیده او بیا چې د قتل کولو د اراده ختم کړه ځکه چې اوس خو نشو وجل حضرت عمر راغی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ راغی ابو طالب سے باوجود د کفر نه هغه په کلک ولاړو نو قتلول خو اوس نشو نو چې قتلولو اراده ختم کړه نو بیا سودابازي شروع کړه. پیغمبر علیه السلام ته وفد راولېږه او ورته وی کته غواړي نو مونږ به ته څونه دولت غواړي نو تا نه به هغه مره دولت درکو که په دې قریشو کې عربو کې ستا کومه ښځه خوښی ته لاس ګوته کېده تا ته به مونږ یوه ښځه درکو که شل غواړي شل به درکو ستا د خوښې خو ته د خپلې خبرې نه واوړه. داسې لالوچونه یې ورکړل هغه لالوچونو کې مغوی ناکام شو چې هغې کې ناکام شو نو بیا یو بله دچکه ورته ډېره غټه ورسېده او هغه دا ورسېده چې په دې قریشو کې یو دوه خاندانونو یو بنو هاشم او یو بنو عبدالمطلب دا خاندانونو و پیغمبر علیه السلام ودرېدل مرسته اگر چې کافرو سلک کسان تی مسلمان شوی او کس دیم که مسلمان شوی خو نور ټول کافرو خو د دې قریشو د رویې ته چې به قتل چې دا پیغمبر علیه السلام سره زیاتې کوي ظلم کوي لکه اوس پیغمبر علیه السلام په سر باندې راوړه لرې پې وغورځوه ازغي ورته لار کې واچوه خورې وله واچوه په سر کې
دا تکلیفونه چې به رسول هغه چې به قتل نو اخر بعضی خلک خو داسې کنه چې د غوخه زړیو نو هغه وی چې را خود سره د زیاتی کیږي دا د قریش یو نوجوان دی یو خبره یو سوچ دی ځان له فکر دی ولې وسره دومره ظلم او زیاتی کیږي نو دا دوه خاندانونه دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کلک ودرېدل چې باس د تکچا لاس یوړ نو موږ به دغه مقابله کوو نا امید شو قریش ډیر نا امید شو دا څلور حادثات د چکی چې دوی ته ورسېدي نو بس دې سره ډیر نا امید شو نو بیا مشوره وکړه او مشوره دا وکړه قریش ټولو علاوه د دې دوه خاندانونو چې یو بنو هاشم او یو بنو عبدالمطلب د دې دوه نه علاوه ټول قریش راجمع شو او دا مشوره وکړه چې به دوی سره بایکاټ نه د بایکاټ چې کله هغه شو نو بیا دوی سره به خبرې نه کوو دوی سره باندې سودا نه خرڅو دوی سره به غم خادي نه کو به دغه جون دی او دا جون به دوی سره مونږ نه کو بس په دې باندې فیصله وشوه او یو دستاویز ټول ولیکو او په بیت الله شریف کې راځوړنک نو بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو څو کسان مسلمانان او نور د دوه خاندانونو بنو هاشم او بنو عبدالمطلب چونکه چا وسره خبرې نه کولی نو هلته څه د پاره اوسېدل نو روت البار شعب ابي طالب چې وته وای د حضرت ابو طالب صاحب یو د غره لمن او دغه ملکیت هغه کې ټینټونه منټونه اولګول او الته دیرش صحیح نو دا شعب ابي طالب کې هغه تکلیفونه او دا هغه ځکه چې چا ولا روټه نه ورکول بازار د شام نه بسوداګانی راتلی نو چې مکی مکرمه ته بر داخل شوي او خان برال او قافله براله نو قریش به ورمنډه کړي او هغه ټوله سودا به هغه واغشته دی غریبانو ته به اسم پرې نه خودل نو په دی باندې دا نارې تندې تیرې دی یو ډیر تکلیف تر دې حد پورې چې د اونو پانی به خوړې سرمنې به چوپلې پاغي به گزاره کوله ما شومان تلقیدل شوده وته نه ملاویدل نور خوراک نه په پټه باندې سلګ لک خوراک بعضی همدرد وبراوړ خو چې هغه به امروړ په لار کې به دوی رونی ول بیا به وته تکلیف او ضرر رسو دا 3 کاله مسلسل په شعب ابي طالب کې دا تکلیفونه په پیغمبر علیه السلام او په دې دوه خاندانونو دغه په خاندان دا تیر نو یو خدا ډیره د دردناک قصه و 3 کاله مسلسل چې دا تکلیفونه تیر کړل بیا هغه دستاویز ختم شو او الله چې دین دوی بس هغه کړلو بعضی خلک دا غوي کې مخالفت راغی نو بس رالل واپس مکه مکرمه ته رالل یو دا تکلیف وته ورسید پیغمبر علیه السلام ته غټ 3 کاله مسلسل او چې دا تکلیف ختمېده نو تقریبا د دینه شپږ میاشتې وروسته ابو طالب صاحب چې د په سر باندې بکلک ولاړو د حمایتګرو او حمایت پکاو هغه وفات شو نو ابو طالب صاحب ډیر زیات د پیغمبر علی السلام حفاظت کړی دی او د تایید او امداد کړی دی د 80 کالو په عمر کې هغه د دې شعب ابي طالب نه د خلاصېدو نه وروسته چې دا جیل دوی تیر ک بس هغه وفات شو نو دا وته دویمه د پیغمبر علی السلام ته ورسېده دا بل تکلیف او یو روایت دار غلې دی چې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام ډیره خوخه بیبي او دغه یو بیبي او هغه ډیر د پیغمبر علیه السلام امداد به کو مرسته به کوله ډاډګیرنه به ورکوله دلاسه به ورکوله هغه د دلاسې زی ختم شو 3 میاشتې پس هغه پسې یا سو کوئی 3 ورځې پس دا دوه روایت راغلي وای دا وفات شو نو دغه 3 وفات شو چې هغه به ته بار حفاظت پکاو او کور کې د ډاډګیرنې د پاره یو حضرت خدیجه وا هغه وفات شو نو یعنی بار امدادم ختم شو د دنه د کور هغه مرسته امداد چې هغه ختم شو صحیح دا تکلیفونه چې پیغمبر علیه السلام ته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام په دې ډیر زیات خفه شو او دومره تکلیف چې خدای پاک د برنه لیدو چې زما دا بنده د محمد صلی الله علیه وسلم د څومره تکلیف دی هغه خدای پاک په خپل او قتل او محسوس کړل الله علیم او خبیر ذات دی نو بیا الله وی چې دا تکلیفونه په د تیر شو اورګه چې لک شانتي ملاقات وسره وکم او دیدار ولا ورکم خپل جنتونه وته خیم
دوزخونه وته وخیم راشي وګوري دا حالات او د سره زه خبرې وکم چې د پزړه باندې په زخمونو باندې پټه ولګي نو بیا خدای پاک حکم وکړ حضرت جبرئیل لولېګ چې تلال شه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسمانونو ته راوخیجه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا تقریبا د نبوت چې پیغمبر علیه السلام ته نبوت میلو شوی نو دا 10 کال ټول تکلیفونو کې تیر دا روستم د تکلیفونو دا نه چینو خو د معراج نه مخکې دا 10 کال نو بیا په 11 کال سو کوئی او سو کوئی په 12 کال 14 کال پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې تیر کړی نو په 11 یا په 12 پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا اسمانونو ته تللی دا مکه مکرمه نه بیت المقدس پوری سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى التي باركنا فيها نو بیت المقدس پوری تللی دی الته انبیاء ته امامت کړی دی ټول انبیاء راغلي دي او د امام ګرځیدلی دي او د اغه زین بیا حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام اول اسمان ته دویم اسمان ته دریم او دغه سیوم اسمان ته او د ووم اسمان نه سدرۃ المنتهى سدروي بیرته الته د بیری یو اونه ده قران کې دا غي ذکر راغلی دی او هغه بیرته عند سدرۃ المنتهى عندها جنة المأوى دا هغه زیدي الته حضرت جبرائیل پاتې شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکې بیا یوازې لاړ او الله سره ملاقات کړی دی او الله سره راز و نیاز او الله د په ملاقات باندې مشرف شوی دی دا محب او محبوب دواړه ملو شوی دي نو دا او بیا واپس په دغه یو شپه کې راغلی دي او مکه مکرمه ته بیت المقدس ته او بیا د بیت المقدس نه مکه مکرمه ته نو دا سفر شوی دی او الله د پسله باندې د پټه خودو د پاره چې رد ته لګیت مینان ملو شي نو دا معراج الله ولا دا ملاقات ورک نو دا د دقه مقصد د پاره شو مقصد خود دقه تقریبا یو مقصد دقه نور ډیر احکامات پکې راغلي دي چې الله هغه ته مونږ ور کړی دي مونږ د دینه مخکې فرض نو عبادت په کو دغه پیغمبر علی السلام بم کو مسلمانانو بم کو د بیت الله طواف پم کو عبادت د شپې پیغمبر علی السلام په پاسه ده الله سره به راز و نیاز کو خدا د چې مستقل فرض عبادت نو پیغمبر علی الصلاۃ والسلام ته د 5 منځونه بیا ورکړي شي دی هغه ټوله واقع شته خلکو ته معلومه ده نو دا د معراج واقع ان شاء الله چې روح او جسم سره تللی دي دوانو سره تللی دي که روح سره تللی دي جسم پدې به ان شاء الله را روان پروګرام کې پوره تفصیل کو چون کې ټول زمونږه د سوالونو جوابونه دي نو ان شاء الله را روان پروګرام کې او باقي خبرې پدې باندې ان شاء الله